په کابل کې د پاکستانی وزیر او د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارواکو د لیدنو نچوړ پایلې پریکړې او تازه جزئیات خپاره شول. دواړو خواو ژمنې کړې دي چې خپلې خاورې د یو بل پر ضد نه کاروي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، خو چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ او خامخا کامنټ وکړئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر کابل ته د یون پر مهال د اسلامي امارت له واکمنۍ سره هوکړې ته رسېدلی چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې د یو بل پر ضد د ترهګرو ډلو مخه نیسي. د نوموړي هیواد د بهرنی چارو وزیر کابل ته د یو ورځني یون پر مهال د یادې واکمنۍ له سر وزیر د هغه له اداري مرستیال او بهرنی چارو له وزیر سره په لیدنو کې د خپل هیواد پر امنیتي اندېښنو هم خبرې کړې دي. اسحاق ډار تر دغو ناستو وروسته په یوه خبري غونډه کې ویلي که په دواړو هیوادونو کې د یو بل پر ضد ترهګریز خوځښتونه ترسره کیږي نو هر لوری مسؤلیت لري چې په خپله خاوره کې مخه ونیسي. ښاغلي ډار ویلي موږ له خپلو کوربنو څخه وغوښتل چې د سولې، پرمختګ او د سیمې د امنیت لپاره ګډ کار وکړو. نو موږ چاته اجازه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه د افغانستان پر ضد کار واخلي او نه باید له افغانستان نه د داسې خوځښتونو اجازه ورکړل شي. نوموړي ډیره کړې موږ په څرګنده توګه هوکړه وکړه هیڅ کس یا ډله د دې حق نه لري چې د افغانستان یا پاکستان خاوره د امنیتي ګواښ یا ترهګرو بریدونو لپاره وکاروي. که دغه ډول پیښې رامنځته شي دواړه هیوادونه به مسؤل وي چې ګام پورته کړي او مخه یې ونیسي. یاد پاکستانی وزیر په دغه یون کې د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ایزو پروژو او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په تړاو خبرې شوې دي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د نوموړي وزیر په دغو لیدنو کې د دې هوکړې یادونه هم کړې چې تر جون میاشتې پورې به د تعقیب او ترانزیت یو سیستم فعال شي چې د افغانستان د ترانزیتي توکو د لیږد بهیر چټکوي. هغه همداراز ویلي چې د بیمې او دوه اړخیزې سوداګرۍ د اسانتیا لپاره نوې هوکړې شوې دي. د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر څرګنده کړې چې پاکستان څلور مهم ټکي په پام کې نیولي دي. افغان کډوال باید له درناوي سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بد چلند شکایتونو ته به رسېدنه کیږي. افغانانو ته د جایداد پیرلو هیڅ بندیز نه دی لګول شوی او هغوی کولی شي خپل مالونه ولیږدوي. په پای کې پریکړه وشوه چې ګډې کمیټې به د دغو موضوعګانو د تعقیب او حل لپاره جوړې شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.